پر اطلاع کوي ما سم کمپیوټر یادوي زما طالب پورې بمونه تړي څوک چې انکار وکړي زندان یې ځای شي د څو مجبورو پښتنو پکښې لاسونه تړي په خپلو پېغلو انګریزي یادوي ما ته د علم مرکزونه تړي د تروریزم ټغر تاق پور کړی اوس د پلمو خبرې څله کوي زما نه ورور زما نه تره بېلوي د لیونو خبرې څله کوي مال موږ د نظر او د قلم خاوندان ډېر د لاوکړې په نیرونو باندې په توره شپه کې ترور تا وکړله لاس به د پاک په تنظیمونو باندې تا اتحاد زموږ ټوټې ټوټې کړه د یو په ځای د اووه ګوندونه جوړ کړه څوک د مور څوک د مېرې زامن کړه زموږ په کور کې د کورونه جوړ کړه او زه د دا تورې کرښې نه منمه د دیوالو خبرې څله کوي زما نه ورور زما نه تره بېلوي د لیونو خبرې څله کوي ما زما ګودر د په مورچل بدل کړه زما ګودر د په مورچل بدل کړه تا خپلو پېغلو ته قصرونه جوړ کړه زما جونګړې ته د اور ورته کړه تا نوي نوي لوړ پارکونه جوړ کړه او زه د دا تورې کرښې نه منمه د دیوالو خبرې څله کوي زما نه ورور زما نه تره بېلوي د لیونو خبرې څله کوي د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی چې نشه د استبداد لري په سر کې که تاجک دی که ازبک دی که افغان چې په ژوند په کار نشي ارادې نشي که تاجک او که ازبک او که افغان ارادې نشي پښتنو راشي خپل وطن نوم او نشان وګټئ پښتونستان وګټئ تر څو چې سر نه کړئ قربان هېڅکله ښاد به نه شئ هېڅکله آزاد به نه شئ نن مو بیا وخت ابای ملک جنت نشان وګټئ پښتونستان وګټئ چې ماجرا وزیرستان او د کلا چرایات لمې شروع کړي پریاد په ماشیندارو غلبېل شویو ماشومان وګټئ پښتونستان وګټئ پښتونستان بڼم ترمه مرګه ظالمان لاله وطن رانوي څوک مو د سرو ګلو ګلشن رانوي ننګ او ناموس مو د افغان خرڅوي نن په یو څو روپو ایمان خرڅوي وایي که لرو بد پښتانه یو په نوم افغان یادېږي ټول تر جهلمه پورې یو پښتونستان یادېږي ښار د پارس نه ماته ګران دی او زما وطن افغانستان دی مامون د نور د قلم کېده ګوره د قلم نوکه د اصلي مقصد ته کېده ګوره د پنجابي او د غټ باسر او د اوس مرګ به ګران تمام شي که د اخیسته کامل مې وران تمام شي او کار د پارس نه ماته ګران دی زما وطن افغانستان دی دلته ورکه د پولیسو متقاعد